بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیبر نیوز کې تاسو ته هرکلی وایم. د فاټا نیوز بولیټن سره زه متی خان افریدی. اول فاټا نیوز بولیټن هیډلاینز. تختبیک پیښې نه وروستو جمرود کې په دویمه ورځ هم کرفیو نافذه وه. سیکورټي فورسز 21 شکمن اتنان نیولي. پیښه کې ککړ 4 ترهګرو نیولو اطلاعات هم مخې ته راغلي. د مومند ایجنسۍ خویزی کونګ میډل سکول استادان او طالب علمان د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، ولې حکومت په مکمله توګه نظر انداز کړي. باجوړ ایجنسۍ کې د پوسټ ګریجویټ کالج طالب علمانو د ایجنسي ایجوکیشن افسر په ضد د احتجاجي مظاهره کړې. د باجوړ ایجنسۍ تحصیل عنایت کلي بازار دکاندارانو یو ځل بیا خپلې کاروباري هلې ځلې شروع کړي، ولې د 2008 اپریشن نه وروستو تر دې دمه حکومت د دوی سره هیڅ مالي مرستې نه دي کړي. د جنوبي وزیرستان ستر ښار وانه کې د احمدزی وزیر قبایلو او سیکورټي فورسز پولیټیکل انتظامیې ترمنځ لویه جرګه شوې. جامعه جنیدیه غفوریه کې د تقسیم اسناد دستوره شوې. دستوره کې پیر نورالحق قادري د خیبر ایجنسۍ 80 طالب علمانو ته د علم 5مې درجې اسناد ورکړي. اورکزی ایجنسي هم د خپل تاریخ، کلتور او ښایست له وجې بھرپور شهرت لري، ولې د یو مودې راهیسې د حکومت بېغورۍ له وجې د اورکزی ګلورینو سیمو ښایست بېرنګه شوی. د کورم ایجنسۍ صدې ښار انټر سکول سپورټ فیسټیول کې د کرکټ فاینل میچ کې کیمبرج 11 صدا کورم 11 پیرکیوم سکول ته ماتې ورکړې. دا د فاټا نیوز هیډلاینز. اوس د خبرونو تفصیل. تختبیک پیښې نه وروستو جمرود کې په دویمه ورځ هم کرفیو نافذه وه. سیکورټي فورسز 21 شکمن اتنان نیولي. پیښه کې ککړ 4 ترهګرو نیولو اطلاعات هم مخې ته راغلي. مزید تفصیل لپاره موږ سره په ټلیفون لاین موجود دی امیرزاده وصال. جی امیرزاده وصال، څه تفصیلات لرئ د کرفیو حوالې سره؟ اتیک د پولیټیکل انتظامیې جمرود مطابق د شاکست سیمه کینل په دویمه ورځ باندې هم کرفیو نافذه شوی چې پکې ګڼ شمېر شکمن کسان نیولي شوي دي. د جمرود پولیټیکل انتظامیې چارواکي وایي چې دوی او د سیکورټي فورس په شریکه کې کم سرچ اپریشن روان کړی. په دې کې 4 ترهګر هم دي نیولي دي چې تر اوسه پورې یې میډیا ته نه دي ښودلي، خو دوی دغه دعوه کوي چې دوی په دغه پیښه کې ککړ 4 هغه ترهګر نیولي دي کوم چې په دغه پیښه کې ککړ وو. د کرفیو د وجې نه صرف د جمرود شاکست سیمې خلک متاثره شوي دي، بلکې ورسره د باړې په کمبرخلو سیمه کې هم دغه کرفیو لګول شوی دی چې ګڼ شمېر خلک په کورونو کې بند شوي دي. د کرفیو د وجې نه د باړې او د جمرود د شاکست خلک چې کوم دي، سرکاري نوکرپېشه خلک، سکولونو طالب علمان چې کوم یا کاروباري خلک دي، هغوی نشو کولی چې هغه خپل ځایونو ته رسېدلي وای یا په ټایم باندې ډیپټو ته رسېدلي وای یا کاروبار ته تللي وای. نو د سهار نه تقریبا 2 بجو پورې دغه کرفیو لګول شوی وه چې پکې ګڼ شمېر د شکمن کسان نیولي وو. ډېره مننه امیرزاده وصال د مکمل تفصیل راکولو. د مومند ایجنسۍ خویزی کونګ میډل سکول استادان او طالب علمان د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي، ولې حکومت په مکمله توګه نظر انداز کړي. د طالب علمانو او استادانو د حکومت نه د سکول لپاره د سہولیاتو مطالبه کړې. مزید تفصیل ګورو د فخر عالم مومند په دې راپورټ کې. یو معیاري تعلیم حاصلولو لپاره بنیادی چیز په یو تعلیمي اداره کې ماحول وي، کوم ماحول کې چې طالب علمان زده کړه ترلاسه کوي. مومند ایجنسۍ کونګ سیمې د دې میډل سکول حصہ 2009 کې نامعلوم کسانو بارودي مواد سره تباه کړې وه، خو ولې تر دې دمه د دې سکول عمارت هغه حصہ کوم چې هغه وخت کې زیر تعمیر وه هم هغه شان وران ویجاړ پرته ده. کمرو کې نه دروازې او نه کړکۍ شته، نه په ځمکه فرش. ماشومان په ګرمۍ او یخنۍ کې او په خاورو په دوړو کې ناست وي. بل اړخ ته د محکمې تعلیم لخوا طالب علمانو ته کتابونه هم پوره نه دي ورکړی شوي او نه ټاټونه نه د ناستې لپاره بینچونه. بس دا مسلې دي چې کتابونه یو کتاب نشته، څه کم دي. بس دومره تکلیف دی چې همداسې په دې د شګو کې ناست دي. اوس هم دا کورسۍ اوس راغللې، مخکې نه وي، مخکې په ټاټونو کې ناستلو. زما د لیبانو د اول کلاس کې موږ ته د خپل د جینکو سکل ساس کې
او به هم راته نشته هېڅ هم راته نشته. موږ ته دا تکلیف دی، موږ سکول وران شوی دی، دیوالونه یې وران دي. دغه سکول چې څنګه جوړ شوی دی هغې نه پس پکې بیا کار نه دی شوی، او دغه دی ډیګۍ میګۍ نشته او بجلي نشته دی، دغه دی راته، او باترومونه راته نشته، او دغه باتروم نشته دی، کمرو کې دروازې نشته دی. ما ته خو په خپل ځان 3 کتابونه کمی دي، ځین چاته 2 دی او ځین چاته د 1 دی. ما سه اکټیویټي میتس کتاب نشته دی او ساينس نشته دی. د طالب علمانو سره استادان هم یو شمېر ستونزو سره مخ دي. سہولیات خو بالکل دلته زیرو دي، ځکه چې زموږ بلډینګ ته وګورئ، موږ سره یو داسې کمره نشته چې موږ خپل فرنیچر مثلا جانډه شوه، ټلی شوه یا رجسټر شو، د دغې دپاره موږ سره ځای نشته. نو دې نه علاوه خو بس نور سہولیات خو زیرو شو که نه، چې موږ سره صرف د جانډې دپاره یا د ټلۍ دپاره د دغې دپاره موږ سره یو وړه کمره نشته، داسې وړه کمره موږ سره چې هغه پکې سیب کیدو. د کونګ دا میډل سکول چې 200 نه زیات طالب علمان پکې تعلیم حاصلوي، خو ولې د محکمه تعلیم او د پولیټیکل انتظامیه پاملرنه د مهمه مسلې ته نه راګرځي چې دا ماشومان په یو هم ماحول کې زده کړه ترلاسه کړي. د کیمرامین اورنګ بابر سره فخرالله مومند، خیبر نیوز، خویزه کونګ مومند ایجنسی. باجوړ جنسي کې د پوسټ ګریجویټ ډیګري کالج طالب علمانو د ایجنسي ایجوکیشن افیسر په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهرې احوال لو نیغ په نیغه د خپل همکار سید بادشاه نه. جی سید بادشاه، څه تفصیلات لرئ؟ جی بالکل، دا وخت موږ د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کې ولاړ یو چې دلته طالب علمان ډېر په ګڼ شمېر سره راوتي دي، ټول کلاس بایکاټ هم کړی دی. موږ د دې نه پوښتنه کوو چې دا په کوم بیس باندې راوتي او دوی مطالبه څه ده. موږ د ایجنسي ایجوکیشن افسر اسلم خان صاحب په حق کې راوتي ویل کېږي چې د هغې ټرانسفر شوی دی د باجوړ ایجوکیشن لپاره. هغه یوه هیره وه، د هغه پورې به زموږ د احتجاج جاري تر څو پورې ایجوکیشن افسر اسلم خان صاحب بحال شوی نه. نن زموږ ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج ټولو سټوډنټانو د کلاسونو نه بایکاټ دی او هغه پورې به دا جاري څو پورې ایجوکیشن افسر بحال شوی نه. او انشاءالله تعالی بل سبا به زموږ د باجوړ ټولو کالجونو مشترکه طور باندې راوځي. د اسلم خان صاحب په حق کې به احتجاج ریکارډ کوو او که دې سره هم ونه شوه موږ د باجوړ ایجنسي ټول سکولونه بندو، خو اسلم خان صاحب واپس بحال کوو. جی بالکل، تاسو د طالب علم خبر وارو دی، واقعي خبره ده چې دا ډېر په جذباتو کې لاړې، خو بیا به خبر داسې ده چې باجوړ لپاره دا یوه هیره دی وایي چې دا او دا د تعلیم دپاره مطلب ده چې د روان مستقبل دپاره یو ښه سوچ او فکر ده. د دلته مثلا نور ملګري هم ولاړ دي چې په دې مظاهره کې دوی شرکت کړی دی. څه دی جی د دې سټوډنټانو مطالبه دا ده چې د ایو کردار دا د باجوړ ایجنسۍ د سټوډنټانو د طالب علمانو لپاره د یو پلار غوندې حیثیت لرو. کله چې دا سټوډنټان خبر شوي دي چې د ایو ټرانسفر شوی دی، لکه څنګه چې د کور نه د والد صاحب د بچو نه رخصت وشي، دغسې دا خلک خفه دي او دوی دا وایي چې در هغه پورې به زموږ دا احتجاجي مظاهره دا بایکاټونه جاري تر څو چې ایو واپس په باجوړ ایجنسۍ کې چارج نه اخیستې. موږ د ګورنر کې پی کې نه، د ایجوکیشن ډایرکټر پاټه نه او د خپلو امیانګانو سینیټرانو نه دا مطالبه کوو پر زور راپاس سره چې دا ایو به حال نه کړي، نو زموږ دا مظاهرې به په روډونو او ټول کالجونه به راوځي، د باجوړ ایجنسۍ سکولونه به راوځي او دغه روډونه او کالجونه او کلاسونه به بایکاټ کوي او روډونه به د احتجاجي مظاهرې. جی بالکل، تاسو د دې ملګري خبرې هم اورېدې. واقعي خبره چې دوی حکومت ته دړکه ورکړله چې یاره موږ به په روډونو ته راوځو، موږ به ټول سړکونه بندوو او څومره باجوړ ایجنسۍ کې څومره تعلیمي ادارې دا به ټول زموږ سره شا په شا ولاړ او موږ به د هغه پورې د خپل احتجاج جاري ساتو تر څو پورې چې موږ له خپل ایو بحال کړی نه. بحال کرو، بحال کرو، شرم کرو، حیا کرو. ولدا زموږ بل یو ملګری هم دغه سره هم خبرې کوي چې د ایو باره کې دی څه وایي. نو دا زموږ پر زور مطالبه ده چې دا ایو سه موږ له واپس بحال کړي. د بحالېدو سره زموږ د باجوړ ایجوکیشن ډېر مخ په وړاندې لاړ شي او موږ دا په دعوه سره ویلی شو چې د هغه په موجودګۍ کې دلته داسې سکولونه چې هغه په انقلاب کې بند شوي، په زلزلو کې وران شوي، هغه بېرته واپس بحال شو. نو موږ پر زور مطالبه د خپل امینز نه، د خپل ګورنر نه او د کې پی کې چې کوم د ایجوکیشن ډایرکټر دی د هغه نه موږ دا مطالبه کوو چې دا سړی موږ ته واپس بحال کړه. د دې سره زموږ ایجوکیشن ډېر مخ په وړاندې لاړې او زموږ د سټوډنټانو مستقبل ډېر روښانه جوړ کړو. نو موږ دا مطالبه کوو که نن دا ونه شوه په دې کالج سره د احتجاج په وجه هغه ونه شو، نو موږ به سبا بل سبا خپل غونډ کالجونه د ایجنسۍ راوباسو، ورسره د ګورنمنټ سکولونه چې کوم دي موږ به ټول یو داسې احتجاج کوو چې هغه موږ واپس دلته بحال کړو.
دوی ګوره تاسو واورېدل چې دوی د ټولو ایجنسۍ په سطح باندې هم احتجاج کول غواړي او دا دړکه هم ټول ورکړه تعلیمي ادارو ته هم دي اطلاعګانې هم کړي دي خو د دې نن اولنۍ ورځ د مظاهرې وه که چېرته سبا له خدای نخواسته دا بده پېښه شوي جوړه شي د ټولې دغه مظاهرې د ټول تکلیفونو مصیبتونو د څونه تاوونه د خلکو وشي مرجوب به شي د دې به ډایرکټر ایجوکیشن هم د دې مطلب دا چې ذمه وار د دې پولیټیکل انتظامیه هم ذمه واري وایي چې دا تعلیمي ادارې دپاره داسې یو مشر راغلی و چې دوی مطلب دا چې د ټول ایجنسۍ دپاره یو نور لا نورو دې سره په دې زلزلو خبره هم وکړه د دې اپریشن خبره هم وکړه چې په تېر ترهګر په دور کې د زلزلو په دور کې څومره سکولونه وران شوي څومره خلک متاثره شوي په هغې کې مطلب چې هغه سکولونه دوباره بحال شوي خو نه پکې سټاف او نه پکې سټوډنټان راتله دې راتلو سره هغې په کلاسونه هم شروع او هغه سټافونه هم دوباره بېرته راغله چې هغه حاضران یې نه کولې غیر حاضر به اکثر هر سړی هر استاد هر کلاس 4 هر څوکیدار نن په ډیوټۍ باندې حاضر دی په دې وجه باندې دی عوامو ته چې کوم لکه خیر ورسېدو سټوډنټانو ته کوم خیر ورسېدو دا چا نه خبره نه ده جی سید بادشاه د تفصیل راکولو لپاره یو جهان مننه د باجوړ ایجنسۍ تحصیل عنایت کلي بازار دکاندارانو یو ځل بیا خپلې کاروباري هلې ځلې شروع کړي ولې د 2008 اپریشن نه وروسته تر دې دمه حکومت د دغه تاجرانو سره هیڅ مالي مرستې نه دي کړي تاجران وایي چې د ترهګرۍ په جنګ کې عملیاتو په وخت د عنایت کلي بازار تاجرانو ته په لوی کچ زیان رسېدلی حکومت یې د دوی سره په خپل کاروبار ودرولو کې مرستې وکړي نور تفصیل لپاره موږ سره موجود دی زموږ همکار زاهد جان جی زاهد جان د دکاندارانو څه وینا ده مکمل تفصیل راکوي جی څرنګه چې تاسو ته معلومه ده کال 2008 پوځي اپریشن دوران عنایت کلي بازار هم ډیر زیات متاثره شوی او دلته یو شمېر دوکانونه چې دي هغه تباه شوي د خلکو روزګارونه ختم شوي یو ځل بیا عنایت کلي کې د سبزي منډۍ جوړه شوې ده د ژوند هلې ځلې چې دي هغه بیا روانې شوي دي خو دې منډۍ کې خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي دوی د حکومت نه کمې مطالبې کوي کمې غوښتنې لري په دې اړه باندې د دې منډۍ دکانداران زموږ سره ولاړ دي مشران زموږ سره ولاړ دي دوی پښتو چې دوی څه مشکلات دي مشره څه مشکلات دي تاسو ته بس زموږ هم دغه مشکلات دي چې زموږ به د عنایت کلي چې کم حالات تېر شوي نو یقیني چې غټ نسخانونه هم شوي دي 30 لاک 40 لاک یو سبزی والا تباه شوی دی سبزي خو په نه لري ځکه چې نن یې راوړی او سهار له خرڅه نه شي په ورځ یې خرڅه نه شي سهار له بیا ریټ هم خراب وي دغه په موږ باندې به کار پرې راغله هفته به هم دوکانونه بند شو میاشت به هم بند شو 10 ورځې به بند شو مالونه هم بیا ایسته دوکانونه په ټرالو کې چلول او بار ته مارتل نو زموږ تاوان نه شو ډېر زیاته موږ دا درخواست کوو چې موږ سره حکومت د طرفه تعاون وشي او موږ له بغیر سوده موږ سره قرضې وکړي انشاءالله موږ کېدای شي واپس الله په خپلو خپو باندې ودرېږي مشره ګودرات ووایي یو شمېر غیر دولتي مؤسسې کوم ته چې انجیوګانې وي هغه د دې بازارونو سروې کړې وې د دې دوکانونو سروېګانې شوې وې هغوی تاسو ته کمې مرستې درکړي کمې پیسې درکړي په موږ د 1 روپۍ حرامه چې موږ نه روپۍ راکړې ده او نه لاله څه مرستې راسره کړي دي بس هم دغه وچ دوکانونه نه ولیکله او وران دوکانونه چې کوم 1 روپۍ نه راکړې نه زموږ بېرته پوسټ چا کړی دی شی نه لیکلي شوي دي او دغه نه وړي خو موږ له چا 1 روپۍ نه ده راکړې یقینا دې خلکو ته د حکومت له اړخه کمې مرستې نه دي ورکړی شوي کم امداد اوسه نه ده شوی مشره منډۍ کې څه مشکلات دي حکومت نه څه غوښتنې کوي منډۍ کې خو مشکلات زمونږ ډېر دي ځکه چې دا منډۍ زمونږ خو یو نوې جوړه شوې ده یو د دې ملک حالات هم داسې تېر شوي دي چې لکه موږ کمزوري یو نو مطلب دا دی کې اوس د کیلو سټورونه جوړ شوي دي نور وغیره سټورونه دغه جوړېږي نو د هغه موږ ته خو یو غټ ضرورت د بجلی دی زمونږ په دې منډۍ کې د اوسه پورې ټرانسفارمر هم نشتی دی دویم ضرورت زمونږ چې کومه دی نو د شپې د دې لیټونو دی چې یاره دې ته لیټونه ولګېږي زمونږ ټول روزګار د شپې دی د سبزۍ د شپې راځي دا د شپې خېږي او کوزېږي درېیمه خبره دا ده چې مطلب دا دی زمونږ د ټول بازار کې ګیټونه لګېدلي دي سرکاري خو زمونږ په دې منډۍ کې دې طرف ته ګیټ نه دی لګېدلی او د اوبو هم موږ ته ضرورت دی چې مطلب دا دی موږ د منډۍ کې اوبو دغه شي بله خبره دا ده چې مطلب دا دی د ملګري چې څنګه وویله نو زمونږ دلته ډېر نقصانونه شوي دي د حالاتو په وجه باندې دا حالات داسې وو چې دا د ټولې دنیا ته ښکاره دي تا تپوس وکړو چې یاره تاسو له چا څه شی درکړي دي که نه دي درکړي د عنایت کلي په بازار کې چا 1 روپۍ ورله نه ده ورکړې دلته که زمونږ څه قرضې وشي بله سود نو مطلب دا دی موږ د دوی پیسې نه خورو موږ به د دوی ته خپل دوکانونه ولیکو جایدادونه به ورته ولیکو مطلب دا دی د دې ملک باشنده یو تېښتې والا نه یو حکومت له پکار دا ده چې د علاقه مخ په بره بی زمونږ څه بېله سود قرضې وکړي امداد راسه وکړي نو مطلب دا دی موږ به خپل زګنکي ته راشو که دغه نه وي نو زمونږ ډېر نقصانونه وشو یو طرفه په دې حالاتو کې زمونږ یو طرفه نقصان ونه شو 10 طرفه نقصانونه مو شو مالي مو شلو جاني مو شلو
اسکولونه بند وو، مطلب دا دی مدرسې بندې وي، لکه موږ ته ډېر نقصانونه زموږ وشو. اوس حکومت نه موږ پر زور مطالبه کوو، خصوصا د مطلب دا دی د ګورنر صاحب نه مطالبه کوو چې بی زمونږ سره دی قرضې وشي، زمونږ سره دی امداد وشي او د دې خلکو عزاله دی وشي. چې زمونږ نشته که نه چې موږ د دې خاورې بچي یو، پاکستان باندې خفه کیږو. په کار ده چې د پاکستان حکومت زمونږ سره هر قسم تعاون وکړي او هر قسم ملګرتیا زمونږ وکړي چې موږ واپس هغه خپلو خپو باندې ودرېږو او زمونږ هر قسم تکلیفات او مشکلات حل شي. یقینا د دې مشرانو خبرې تاسو واورېدلې. دې منډۍ کې یو شمېر مشکلات دي، یو شمېر ستونزې دي. خلکو ته حکومتي چارواکي بار بار دغه دعوې کوي چې موږ قبایلو ته ترقي ورکړې ده، موږ دوی ته یو شمېر فنډونه ورکړي دي. دلته د 100 څخه زیات غیر دولتي مؤسسې چې دي هغه هم کار کوي او هغوی هم دغه دعوې کوي چې موږ د دوی سره مرستې کوو. خو د دې منډۍ د خلکو خبرې تاسو په خپله واورېدلې. د دې خلکو سره تر اوسه پورې حکومت کمې مرستې نه دي کړې او دوی د حکومت نه مطالبې کوي چې دوی ته دې سهولتونه ورکړلی شي. جی زاهد جان د مکمل تفصیل را کولو لپاره یو جهان مننه. د جنوبي وزیرستان ستر ښار وانه کې د احمدزی وزیر قبایلو سیکورټي فورسز او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ لویه جرګه شوې. په جرګه کې فیصله شوې چې د ملک دشمن عناصرو په ضد به احمدزی وزیر د حکومت په مکمله توګه مرسته کوي. حکومت به احمدزی وزیرو ته د شوو نقصاناتو ازاله کوي. د جرګې په اړه مزید تفصیل اخلو د خپل همکار شهزادین وزیر نه. جی شهزادین وزیر، نن چې کومه جرګه شوې ده په دې اړه تاسو تفصیل لرئ؟ جی عتیق تته په معلومه وي چې په 1 نومبر باندې کومه پیښه شوې وه په جنوبي وزیرستان وانه رستم بازار کې کوم المحب مارکیټ الوزاولی و سکیورټي فورسز په هغه حواله باندې نن په جنوبي وزیرستان ستر ښار وانه کې د سکاوټس قلعه کې دننه یوه لویه جرګه وشوله چې د 120 رکني کمیټۍ نه علاوه نه کومه احمدزی وزیرو د پولیټیکل ایجنټ سره او سره د عسکري قیادتو سره جرګه وکړه. په جرګه کې احمدزی وزیرو د حکومت نه مطالبه وکړله چې کومه پیښه مخې ته راغلې ده د هغې د موږ ته فورا ازاله وشي. د ځکه چې کومه 2007 امن معاهده موږ کړې وه د حکومت سره، په هغه کې دا وه چې اول به حکومت ته پکار دی چې کوم به خبر کوي هغې نه بعد به حکومت کاروایي کوي. دا چې کومه پیښه شوې ده نه کوم په خبر و، نه پولیټیکل ایجنټ په خبر و، نه انتظامیه خبره وه. داسې پیښه راغلې ده نو دا زموږ سره زیاتۍ شوې ده، موږ یې زیاتۍ ګڼو. نو 2007 امن معاهده چې کومه احمدزی وزیر قبیلو کړې وه په کې دا لیکلي وي چې موږ به په علاقه کې امن برقرار ساتو، په علاقه کې به موږ چې کوم داسې ترخاګر عناصر دي دغه به نه پرېږدو، دا به موږ هېڅکله پناه نه ورکوو. خو دوی دا وویلې دغه ګیله یې کړې ده چې کومه پیښه کې دا مارکیټ رنګ شوی دی د حکومت نه دوی دا ګیله کړې ده چې دغه د موږ سره ځکه زیاتی وشو چې هغه کومه په پیښه کې کاکړ خلکو یا حکومت ته مطلوب خلکو هغه حکومت نیولي وو، هغه په جیل کې وو، اوس هم ورسره دي، هغې کورونه هم رن کړل، بیا د موږ سره دا زیاتی دوی ولې وکړلو. خو خیر دوی دا وویلې چې موږ ته دا فورا ازاله هم وکړي. نو دوی د کومه د علاقه کې چې امن دی هغه به موږ برقرار ساتو. په دې حواله باندې د دغې په بابت کې هغه ورته وویلې پولیټیکل انتظامیې چې موږ به چې کوم رنګ شوی حکومت دی د دغې دغه سره به موږ په فوري توګه باندې انشاءالله ازاله هم موږ ورکوو. خو چې دلته څومره ترخاګر عناصر دي د دغه پر خلاف به موږ بیا هم کاروایي کوو. زیاتې ډېره مننه شهزادین وزیر د تفصیل راکولو. جامعه جنودیه غفوریه کې د تقسیم اسناد دستوره شوې. دستوره کې پیر نورالحق قادری د خیبر ایجنسۍ 80 طالب علمانو ته د علم 5مې درجې اسناد ورکړي. دستوره کې بهر نه راغلو مېلمنو په شمول ګڼ شمېر طالب علمانو او عام خلکو ګډون کړی. مزید تفصیل ګورو د خلیل جبران په دې راپورټ کې. د جامعه جنیدیه غفوریه د سوري لاندې 80 طالب علمانو ته ترجمه او تفسیر قرآن کریم 5مه درجه تر سره کېدو په سلسله کې دستوره وشوه، په کوم کې چې ډایریکټر اسلامیک سنټر پروفیسر ډاکټر دوست محمد، پروفیسر ډاکټر قبله ایاز، پیر مانکی شریف شمس الامین، پیرزاده عبدالمالک القادری، جامعه جنیدیه غفوریه محتمم مولانا احسان جنیدی او پیرزاده ډاکټر علامه نورالحق القادری په خصوصي توګه شرکت کړی و. دستوري ته د وینا په وخت ډاکټر پروفیسر دوست محمد خان وویل چې په دینی مدرسو کې له دنیاوي تعلیم اهتمام پکار دی، ځکه چې له دور جدید د تقاضو مطابق اسلامي نړۍ هم خپل خدمات سوچ او فکر مخ په بره یوسي. دوی وویل چې اسلام افاقي دین دی
نو ځکه ضروری ده چې دغه اسلامي تعلیمات او د امن او آتشه دغه پیغام ځای په ځای خپور شي. دستوري ته ډاکټر علامه نور الحق القادری وویل چې اسلامي تعلیمات د انسانیت اتفاق، اتحاد او سوکالۍ درس ورکوي او اوس وخت راغلی دی چې د مولا او مستر په منځ کې چې کومه فاصله ده ختمه کړی شي. د کوم لپاره چې زموږ مدارس او د پیښور پوهنتون اسلامیک سنټر ادارې اهم کردار ادا کولی شي. د زیاته کړه چې پکار ده چې له دینی او دنیاوي تعلیم په اهمیت داسې قسمه دستوري وشي کوم چې له دینی مدارسو او د سکول کالج ترمنځ یووالی پیدا کړي. په آخر کې مشر ملما د جامعه جنیدیه غفوریه محتمم مولانا احسان جنیدی ته په کامیاب پروګرام مبارکباد ورکړو. د کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي ګوتل. اورکزۍ ایجنسی هم د خپل تاریخ، کلتور او ښایست له وجې بھرپور شهرت لري، ولې د یو مودې راهیسې د حکومت بېغورۍ له وجې د اورکزۍ ایجنسی ګلورینو سیمو ښایست بېرنګه شوی. د اورکزۍ ایجنسی د ولس په تاریخ او کلتور او د سیمې په ښکلا شهید خان خصوصي رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې وګورو. اورکزۍ ایجنسی په قبایلي ایجنسیانو کې یوه داسې ایجنسي دی چې د پاکستان حکومت جوړه کړې دي. 13 نومبر په 1973 کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو هغه د وفاقي وزیر مملکت جنرال جمالدار په وینا د سمانې دوره وکړه او د اورکزۍ ایجنسي د جوړېدو اعلان یې هم وکړو. دینه مخکې دغه علاقه د فرهنګو په نوم یادېدله. دا وخت اورکزۍ ایجنسي په 2 سب ډیویژنو او 4 تحصیلونو باندې مشتمل دی. یو سب ډیویژن اپر اورکزۍ ایجنسي چې په کوم کې 2 تحصیلونه، تحصیل اپر او تحصیل اسماعیل زئی دي. دویم سب ډیویژن لویر اورکزۍ ایجنسي دی چې په هغه کې هم 2 تحصیلونه دي، تحصیل لویر او تحصیل سنټر. د اورکزۍ ایجنسي ټوله رقبه 900 مربع میل ده. دغه اورکزۍ ایجنسي مشرق اړخ ته ضلع کوهاټ او دره ادم خیل دي او جنوب مخې ته بیا ضلع کوهاټ او ضلع هنګور ځي. د مغرب طرف ته کوروم ایجنسي او شمال مخ ته خیبر ایجنسي پراته دي. د اورکزۍ ایجنسي اولس آبادي 15 لکونه هم سوا دي. د اورکزۍ ایجنسي کې 18 قبیلې آبادي دي چې کوم کې غټې غټې قبیلې ملاخیل، علي خیل، مموزي، ربیع خیل، اخیل، مشتي، شیخان، فیروز خیل وغیره شامل دي. اورکزۍ ایجنسي د غریزو علاقو سره میداني علاقې هم شته چې په کوم کې بشمیره ځنګلات هم دي او ځایي اولس په میداني علاقو کې کارکرونده هم کوي. مدنیاتو حوالې سره په اورکزۍ ایجنسي کې د ښه معیار کویلې درنګونه هم موجود دي او داسې کاڼي هم پکې شته چې کوم په سیمټو کې استعمالیږي. د اورکزۍ ایجنسي ځایي ولس مورنۍ ژبه پښتو دی. د اورکزۍ ایجنسي او د هنګو په پوله ښایسته علاقه سمنه هم دی. د کومې سطح سمندر نه 9,000 فوټه په اوچتوالي دی. د دغه علاقې ښایسته نظرو کتنو دپاره لرې علاقو نه سیلګري راځي. دغه شان بره اورکزۍ ایجنسي تیرا ډبوري د غرونو منځ کې یو ښایسته وادي ده. په دغه اورکزۍ ایجنسي کې قبایلي رسم رواج هم شته چې په کوم کې حجره، جرګه، کولا، لونګي او په موسیقي کې د خپل کلتور، ډانس، رباب، تال، منګی مشهور دي. دغه اورکزۍ ایجنسي په خیز ځان لا یو ځانګړی حیثیت لري. په دې ایجنسي کې مسلمانو سره سیک او نور مذهبونو خلک هم اوسیږي. په یخني موسم کې دلته اکثر واورې هم وریږي. خو د دغه اورکزۍ ایجنسي د سیمې اولس کروندې نه علاوه د آمدن بل هیڅ ذریعه نشته. د کیمرامین نصر الحق سره شاهد خان، اورکزۍ، خیبر نیوز، اورکزۍ ایجنسي. د کوروم ایجنسي صدې ښار انټر سکول سپورټ فیسټیول کې د کرکټ فاینل میچ کې کیمبرج 11 صدا کوروم 11 پیر قیوم ته ماتې ورکړې او د فاینل میچ ټرافي په خپل نوم کړې. مزید تفصیل لپاره اقبال حسین رپورټ را لېږلی. راځئ چې وګورو. د کوروم ایجنسي په صدا ښار کې د ګورنمنت او نجی سکولونو د سپورټس میله دوام لري. په دې لړ کې د پارک په میدان کې د کرکټ په فاینل لوبه کې د کیمبرج 11 صدا او د کوروم 11 پیر قیوم ټیمونه یو بل ته مخامخ شوي وو. د ټاس ګټلو وروستو کیمبرج 11 صدا د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په مقرره 12 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو یو کم 13 منډې جوړې کړې. کوروم 11 پیر قیوم بیټسمنانو د ډېرې ښې لوبې څرګندونه وکړه، خو د بده مرغه د یوې سنسنیخیز مقابلې وروستو د اتو لوبغاړو په سوځېدو صرف 128 منډو جوړولو کې
بریالي شول. همدارنګې کیمبریج 11 ساده په یو رن سره د کرکټ دغه لوبه په خپل نوم کړه. د میچ کتو لپاره په ګڼه شمېره کې تماشبین هم موجود او ماشومانانو د ډول په ډنګ ګډاګانې کولې. مشر میلمه د منځنۍ کورمې تحصیلدار حاجي عمبرس خان او نور غلي میلمانو په لوبغاړو کې ټرافیانې او نور انعامونه وویشل. دې مهال لوبغاړو ډېره د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او خیبر نیوز ته یې څه داسې وویل. ملي تیریږي او دا یو داسې شهر چې امن ته فروغ ورکوي او که دا رقم نور ملي هم جوړې کړلی شي نو یقینا کورمې کې به یو داسې امن راشي چې ټوله دنیا به ورته حیرانه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا حکومت ته دا لږ درخواست کوو چې موږ دلته ګراونډونه کوم دي که نه دا ډېر خراب ګراونډونه دي او بل سپورټس موږ خپل کوم سکول والا سپورټس دی که نه دې دپاره موږ ته ګراونډونه نشته. دوی ته موږ دا درخواست کوو چې موږ له لږ یو ښوونکي ګراونډ منظور کړي یا څه وشي. دا ټول ګراونډونه داسې دي چې دا د کیل والا نه دي. لوري د مشر میلمه تحصیلدار حاجي عمبرس خان وینا وه چې داسې لوبه نه دا خبره مخې ته راځي چې په کورمه ایجنسۍ کې په بیخي توګه امن قایم شوی دی. دا د امن یو پیغام دی او دا زمونږ زه پولیټیکل انتظامیې د طرفه د ټول ایونټ ته مبارکي ورکوم او خوشحالي مونږ ټولو دا زمونږ د ټولو یوه خوشحالي ده شریکه او دا د امن یو پیغام دی چې ټول قوم یو ځای شي او لوبې یو بل سره کینی او بیا داسې دا ډېره اوږده دغه وچلېده چمپیون وچلېده ډېر د وخت نه دا شروع او ډېر وخت په دې کې هلکانو لوبې وکړې او خلک ټول راټول شوي وو. نو د دې نه دا پته لګي چې کورمه ایجنسي ټول امن دی کمپلیټ امن دی او خلک خو خوشحاله دی. د داسې سپورټس میلو تبیا کولو نه که یو خوا د سکول په ماشومانو کې به د دوی تکړهوالی سیوا کیږي نه بل خوا به امن هم پرمختګ کوي. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، پارک گراوند، صدا. دا فاټا نیوز بولیټن د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره وزټ کړئ زموږ ویب پاڼه خیبر نیوز.tv. د الله په امان.